بسم الله الرحمن الرحیم نن درڅو مثلا هغه یو پروژه شبل راس کوم په کړی دی یا نو پیل جوړو یا هغه خلاصو مخکې مونږ کله چې جیومټري جوړوله مثلا یو دا ډیلیټ کو مونږ مثلا دیو ساختمان یا دیو ودانۍ شکل په مختلفو طریقو مونږ جوړولای شو چې یو طریقه می وخدله چې مونږ د ګریډ لاین په طریقه جوړو که چیرې مونږ جیومټري ته لور شو او دلته د ګریډ لاین په میتود واسطه مونږ کولای شو دغه کې تغییرات راولو یا د افقي سطح عمودي سطح یا مقابله څنګ ته سطح هر یو چې غوړو او د فاصلې تغییروي شو ګریډ لاینونه هم زیاتوي شو دوهم طریقه د کوردیناتو طریقه السلام علیکم ټول ستړي ماشه میاوي پیولې په هغه کې وړي دویمه طریقه د کوردیناتو طریقه ده مثلا که چیرې موږ ته کوردینات راکړل شوي وي او د کوردیناتو په اساس مونږ مختلفو نقطو کله چې کوردینات ولرو یغه لمخ مونږ کولای شو دی مثلا یو پلان ته مونږ کوردینات وټکو کله چې دی زینه پلان شروع کیږي مثلا دې زینه شروع کیږي یعنی دغه صفري نقطه ده د لوند طرف ته چې د x z مثبت او د طرف ته x مثبت او د y په طرف بیا عمودي جهت ده یا مثلا چې اتفاق وکړو یعنی دغه طریقه کوم کولای شو که شریعه د ورکو مثلا متر نه یا یو نقطه 15.3 متر یا 15.8 سم کنه یعنی دا رقم کړای شو چې دغه رقم نقطه مونږ چې کو وټکو یعنی اول باید مونږ په پلان کې دغه خپل کوردینات معلوم کړي او کونج نه کله چې خپل پلان ولرو دیو کونج نه مثلا دا مونږ پلان دی د کونج نه د طرف ته نقطه ولر اخري نقطه مونږ کړای شو دغه مقابل طرف ورکو مونږ ته ټول پلان رسم شي غنه ورسته بیا د نور نقطه ورکوي شو ماڅ کې څو طریقو کېږي اوس بل طریقه دا ده چې مثلا مونږ یو غیر رسمو مثلا د دې لپاره مونږ افقي پلان رسمو کله چې افقي پلان رسم کو مونږ کړای شي د کاپي په طریقه هم چې کو نور نقطې رسم کو اوس مثلا رسو یو افقي پلان ته مثلا من پلان دی په یو طرف لاس متر دی او دې طرف نه رسوم او په بل طرف مثلا 8 متر دی اسکیپ دا رسم کړو مثلا هغه پلان چې کله دلته موږ اوس پلان وای بیا پاتل کېده اخر ته بیا پلان کړو اوس خو یوازې هغه کو نو اوس په کې پلان چې کله موږ په دین کور کو اوس مثلا د دینه د خطه په څلور 15 مترو کې دلته یو بل دلته تکونه دی او بیا د لیز دی مثلا نو کړای شو چې دغه دوه نقطې موږ انتخاب کو سلیکټ کو رائټ کلیک وکړو څه شو او کاپی کو پیسټ کو د کوم جهت دی مثلا د زد په طرف دی څه شو فکر کا ای زد طرف دی د زد په طرف مثلا د خو ته چې دی منفي طرف ته ورځي کله چې خو ته څه به شي دی مثبت څه شو د خو ته مثبت دی کنه وړو که مثلا 15 متر ورکو صحیح شو اوکی کلیک کوو یو خطه د خطه چې کله چې رسې ته خطه باید شي کو منفي 15 ورکو پیسټ منفي 15 اشاری نو معنی کنه اوس که بیا مثلا اشاری ورکو صحیح شو بیا دغه دوی کپی کوو
کافي مو کولای شي چې دلته یې نه پرېږدئ صحیح شوه او بیا پیسټ مثلا بیا دې ته ورکوو 2.25 مثلا خو یخ طرف ته مثبت طرف ته مار کړئ که دې خو ته دهلیز مثلا مو بیا دې خوا ته ورکړئ صحیح شوه اوس دې دوه ته بیا پیسټ کړو مثلا دې خوا ته منفي 3.10 ورکوو صحیح شوه کله چې دا نقطې رسم کړئ اوس موږ کړای شو پسونه په دې باندې چې هغه کړو که دلته چېرې ګډرونه وي ګډرونه رسم کړو صحیح شوه د ګریډ لاین هغه د ګډر بیم کمانډ پوسته مثلا دغه چې دلته یو مثلا دا ځای کې دغه خو کې مثلا تشنبونه لري ته کله چې دغه دوې نقطې بیا دې خو ته کپي کې کافي پیسټ د ایکس په طرف منفي 2.10 صحیح شوه اوس دغه ګډر کړای شي دلته چې کې رسم کې اوس ګډر هم کپي کوای شي ځکه دلته موږ مخکې نقطې نه ولرو ځکه نقطې مخ کولای که اوس وګورو دلته تغیر ګډر شته په دې خانه کې دې خو ته مثلا 4 متره وروسته بیا نور تشنبونه دي موږ ته باید فاصله معلومه وي کافي او پیسټ بیم د ایکس په طرف منفي 4 متره څنډې ته تقریبا څنډه لګدلې دغه برخه دي کړای شي داسې جوړ کړو یا هم کړای شي چې د جیومټري کمانډ په واسطه ته کړای شي بیم په څو طریقو رسم کې مثلا چې ته بیم چې تو نقطې لري پوینټ ټو پوینټ یې کوي بیم په عمود په یو غن رسموي یا په میټ پوینټ کې په یو ګډر رسموي مثلا په دې کې موږ په منځنۍ نقطه باندې یو شی کوو بیم رسمو یعنی ډېر غشته دلته مثلا د رسمول لپاره یعنی بیم په یو بل خط لولاري باندې عمود رسموي مثلا د بیم چې د دې په منټ پوینټ کې رسموي یا په غني عمود رسموي یا کارو بیم جوړوي انخني شوانه رسميږي ان دا ټول شي نه کړای شي ان د شای بنوي چې دلته امکان ونه لري دا ټول شي نه دلته رسميږي مثلا اوس وړو چې د دې اندازې اوس موږ معلومه کو چې دا کتاب په مانځ برخه کې راولای دی عموما اندازې مونږ کړای شو په دوه طریقو یو کړای شي چې ډایرکټ کسې لکه ټیکټ کې چې اندازه خولې د دې میتود په واسطه کړای شي پیدا کې څه شو دا کمانډر خولې نو ډیسټنس یا بریکي خو نه ویډیو کې ان شاء الله سپار سي اوس مثلا دغه څلور متره کسه دغه مونږ و چې په مانځ وشلې دا بوس وکسو مثلا دا یو شریکته دشته ځکه میټ پاین نه بیم رسم کړو دا به هم شي یو شریکته دشي که وګورئ چې دا اندازې بیرته مانځ لور شي ریموو واسطه کوي صحیح شو ځکه تل رش جوړوي سره چې دا اوس بل طریقه ها نه دا ټول وړي کیږي بیا به داس کې بل طریقه لرو بل طریقه دوی چې موږ غواړو چې د یوې شی اندازه وښیو د ډسپلی هغه په واسطه ډایمنشن په واسطه کو صحیح شو دغه یو اندازه بس دا پرېږده دا به خیر پرې وي ښه دغه کمانډ په واسطه د ټول اندازې هم خلای شي اوس موږ یو سلیکټ وکړو که چېرې یوه شي اندازه یا دوه شي یا باید سلیکټ کړو انتخاب یې کړو کله چې موږ وغواړو چې د ټول د دې څومره چې موږ د پلان جوړ کړی دی د ټول اندازې دې موږ ته وښیي ډسپلی کړو د ټول اندازې موږ ته شي کړو ښه مخکې دغه ګډر موږ چې رسم کړی و کسه دا ګډر چې موږ سلیکټ کړو د یو ګډر دی ځکه دلته منځ کې نوډ نشته کله نوډ موږ ته سپیږو چې کله چې دوه ګډرونه سیوزي کېږي اتکا په یې سیوزي کېږي هڅه کې جدي رسم کېږي اوس کله چې دا موږ نور ګډرونه رسم کړو د خپل بیا په څو ګډرونو تقسیم شو دا به ځون ته بیا ګډر محاسبه کېږي که چېرې ته په دغه ځای کې پیا ونه لرې دغه برخه کې نو بیا ته مجبور یې چې دغه ګډر چې کې مرج کې که دا سیکنډري بیم وي صحیح شوه هغه کمانډ ته ښیم یعنې دغه ګډر چې اوس موږ دغه ځای کې که پیا ونه لرو مثلا د تشنبونه دیول دی خو پیا په د مانځ برخه کې ده مثلا یو ګډر دلته رسموو میټ پوینټ په واسطه
څه شوه دا مې چې کله رسم کړه اوس غواړو چې دلته پیاز شته خو دغه ځای کې چې نشته دې دپاره دغه ګډر باید یو ګډره په ډول بیا عمل وکړي ځکه منځ کې خو چې پیا نه وي دغه ځوان شو که نه چې موږ محاسبه کړو هغه غلطه شو مومنټونه غلط راوته دې دپاره بیا ته د دواړه بیمونه سلیکټ کړه دا چې یو د سلیکټ کړو بل چې سلیکټ کوي چې بل څه کنټرول پوینټ څنګه سلیکټ کوي یعنی سټارټ پرو کې چې دویم شی سلیکټ کوي کنټرول وسنه اوس لوړ شه جیومټري ته مرج بیمز ته لوړ شه مرج سلیکټډ ممبر مرج د دوه دي چې کوم دا چې دی مثلا که چیرې تش مرا وګورئ د یو لسم بیم دی او د بل لسم بیم دی کله چې کول ته کنټرول بی وي خپل موږ ته شیفټ بی وي خپل موږ ته نمبر کوي کنه نو دا مرج کلیک کې اوس که چیرې په دا ګډر نه کلیک وکړو دا به یو ګډر شو اوس لکه موږ شیفټ یو موږ ته سٹارټ اینډ پوینټ وکړي که سیدی ګډر سٹارټ پوینټ اینډ دی دا یعنی دا په حقیقت کې یو ګډر شو دا نور چې دی دا وړه وړه ګډر او د ډسپلی چې وکړو دا مثلا که چیرې وګورو ټول اندازې د لر شي ریمو او که بیا یو وګورو چې یو شي اندازه کې هغه یو به سلیکټ کړي او بیا به د ډایمنشن واسطه شي کې وخی کنټرول ای پرونو کنټرول ای نه شیفټ ای بکنه وړم دلته کنټرول خو یې سلیکټ پر دی له شیفټ ای وایا شیفټ ان وایا چې کی نوډ نمبر صحیح ده بیرته شیفټ ان وایا نوډ نمبر ختم شو غوټي نمبر نوډ خو تاسو پیژنئ غوټي نمبر صحیح شو کایوان څو ډیلیټ کوو سلیکټ کو دی انټر یا هغه ډیلیټ بټر ډیلیټ اوس وګورئ چې دا ډیلیټ کو یا دی کیبورډ نه ډیلیټ یا د ځای نه ډیلیټ صحیح شو اوس دغه دوه ګډر نه دي دا باید بیرته بیا شي کو مرج کو ځکه چې دا زمونږ ختم کړو انوټ خپل ختم شو دلته دا نوټ دغه سلیکټ کی ډیلیټ کوای شي خو کومه چې خپل ایمانځي صحیح شو ها بل تو تم کا سیور مو تو شیفٹ ان نوٹ نمبر ہے بیرته شیفٹ ان کا خاله مانځي صحیح شو شیفٹ بی ګډر نمبر ہے شیفٹ بی ای بی بیم بیرته کا ختميږي او شیفٹ ای کی سٹارټ اینڈ پوینټ او بیرته شیفٹ ای چوي مانځي ها بل په دې کې مثلا موږ وې چې دا خو په دې ډول مخدل مثلا بیرته طالبان زوړو د یو نوټ ختم کړو ډول مخکاري د دویمه نقطه سکیلینګ غټ دی اوس ورته زیډ مشاوره وای سات ایکس وای سات کارونه السلام علیکم خاصه خیر چېرې ته خیر ولته موږ په پلان کې کار کړ کنه بیرته باغ تغییر کو کچېرې دا ګریډ لاین نو بیرته ولې دی باندې سناپ نوټ بیم دی سناپ نوټ بیم دا نه چې بیمونه موږ په کوم کمانډ نه رسمو واغه اکه چې بیرته ماستر ورودل ته موږ ډیر ښکړې وی کلوز کړې وی دې ځای نه شي کوو بیرته راوستای شو اوس هغه سطح اخري تغییر کوو XZ او په کې سره عمودي سره تاسو شي اوس موږ مثلا عمودي سره کې کول کو
اوس زیډ ته ورته ولته د صفر او مدي خو زیډ دی څه شو د سطح اول نشو بدل یو منټ بدل کړو ایکس زیډ ویت کو څه شو نو په کې سطح د څه شو X1 اوس زیډ ته ورته څه شو زیډ مدي شو نو دلته شته خالي 3D شکل کې ده څه شو داسې ورکړو مقیاس کوچنی دی څه شو دا به بیرته زوم کړو څه شو ښه دا ګډر مثلا موږ دلته یو ګډر جوړوو یو پریم جوړوي یا د ودانۍ د پوره تپله هغه جوړوي چوکاټ جوړوي اوس د ترانسلیشن ریپیټ په واسطه موږ هم کړای شو دغه انتقال کو لکه اوس مې چې نوټ کپی کړو یا بیمونه کپی کړو په میتود مې کړای شو ترانسلیشن ریپیټ په واسطه موږ کړای شو دغه ګډر د ایکس په محور یا د زیډ محور یا د واي محور شي کو انتقال کول دا چې کو سلیکټ کوو او ترانسلیشن بټن دا کمانډ ته ځو د ایکس محور مثلا 2 وایي دي او د یاري وایي شپږ متره په هغه د فاصله ده سنټر ټو سنټر او د لینک د همو سره شي یعنی لینک دا معنی چې دا انتقال شي د پوس ګډر د همو سره سم شي لینک دی ورشي او اوپن بیس د بیخ کې د ګډر نه وسره شي بیخ تدا برخه ده مثلا ګډر نه لري او کشیر غوړي چې مثلا دا تتوج پراپرټي انتخاب کړی ته کله چې د ګډر ته مقطع ورکې دی پېتا مثلا دیش په دیش کې غینه ورسته انتقال کې کله چې غینه ورسته انتقالوي پراپرټي سره انتقالي کې خدای لینک برخه چې دوی ته بیا پراپرټي ورکړي پراپرټي نه لري ځکه هغه کشیر مکمل یو ویا بیا جوړه کې ټول انتقالوي بیا کې هغه پراپرټي لري ځکه هغه ته دی او پکې ګډر ته هم پراپرټي ورکړي دو نو اوس یعنی ال ټول شنه د انتقال کې یوازې جیومټري د انتقال کې یعنی شکل هغه پراپرټي سره د انتقال کې کچیر پراپرټي ولري باید ال کې کلیک وکړو او په کوم محور مثلا د ایکس محور مثبت جهت نه چی کوو انتقالو او دا چی کوو اوکی کوو څه شو اوس دا په دې طرف دوی وایي لري مثلا په دې طرف درې وایي لري څه شو نو دا بیا کړی چې د ټول پریم سلیکټ کو او ترانسلیشن کو د زیډ په طرف او منفي 2 متره مثلا اخوته چې د کلو کدي خطر ته انتقالوي بیا منفي اکه خطه انتقالوي بیا خپل مثبت کړو مثلا هغه خطه انتقالوي د زیډ په جهت باندې مثلا 4 متره او مثلا 3 وایي انتقالوي او لینک دی وی او اوپن بیس دی وی اوس کچې 3D شکل وکړو به د خطه شي انتقال شي ښه په همدې ډول یعنی د موږ کلای شو چې پراپرټي مو ورکړی وي دغه شینه په ګډر انتقال کوو دوه مرتبه مقطع هغه ته مخته ورکو بیا ورسته سونه په اپلای کېږي پراپرټي تر کوم ته کله چې سلیکټ بټن نه څور لمر ډیر سونه کېږي موازي ایکس ته موازي وای ته موازي زیډ ته یا په یو منزل کې په یو کم کلیک نه د ټول ګډر نه ته انتخاب وای شي کبه یو غوړي چې خالي په یوه انتخاب شي یوازې به شي دی یو منزل دی بل منزل مثلا زون ته انتخابوي زون ته مقطع ورکوي یعنی مختلفه طریقې شته خو اوس به مثلا دا په مودي جهت انتخابو مثلا 15 یا 4 منزل دی خالي دا ګډر نه انتخابو دا په یو نو سره انتخابو کشیر په یو انتخاب کو دا په یو سره انتخابي صحیح شو هغه په زی مونږ ته لینک کلیک کو هغه خپل په یو جوړیږي ترانسلیشن د کوم جهت باندې دی وای محور باندې مثلا 4 منزل دی او د هر منزل ارتفاع 3.8 ده کچېرې منزل او ارتفاع مختلفه وي بیا ته مجبوري چې یو منزل انتقال کې 4 متره بیا نور 3 متره انتقال کې خادي وای محور نه مثلا لینک دی ولري څه دلته اوپن بیس نو سره ځکه دا د موبایل محور باندې او دی وای محور باندې اوکې انده کومه هغه جوړیږي په دې ډول
کچری به ته غوړي چې مثلا په د اخیری منزل کې دلته بنګوټي کومه برخه وی کنه خلی هغه ګډر نه انتخاب کا د دې په چې ټول ګډر نه انتخاب نشي دا اوس چې دا څنګه انتخابو ټول انتخابيږي نو دې ته بل طریقه کو او مقابله نه ما کې دا ذکر کوو اخیری منزل دلته کوي چې وی selected object only مونږ ته د نور ختمي نه په حقیقت کې خلی ته تخیل وز دکا او دا به بیرته 3D شکل تر شو نور وز دلته نه کوي څه شو په بوکي پلان انتخاب کو مثلا دغه درې څلور ګډرونه انتخابو کنټرول بوسنه سي دوه مرته سلیکټ کوي کوي چې وګورو مثلا هغه یو برخه انتخاب او اوس دا بیا موږ کوي شو چې په ګوټي برخه کې د شي کو شمیر یو دی مثلا 3 متره ده یا 2 اتیا ده او لینک دی ولري او دی وای په مخالفت ده بیا هول سټرکچر چې بیرته کسه یعنی دا په څو طریقو مونږ کړای شو دغه غو بل طریقه هم ته وکړه چې کوردینات به ته ولرې کوردینات په طریقه چې په جیومټري په ډېر اسانه طریقه جوړیږي دلته کوردینات ورکوا څه شو ایکس محور نه څومره دی او په کې پلان جوړ کا ایکس او زیډ ورکوا مکمل پلان جوړ کا او بیا د ترانسلیشن په طریقه چې کا منځلونه شمیر زیات کا او بل طریقه هم شته چې مونږ کړای شو چې تیور پریم رول په دې هغه کې په دې سټارټ پرو کې شته مثلا مونږ دا ډیلیټ کوو تقریبا موږ څو طریقې وایي یو مو د ګریډ لاین طریقه وایي بل مو د کوردیناتو طریقه وخلا بل مو نن د پیسټ کپی طریقه وخلا چې به مو نقطې کپی کوو یا ګډال کپی کوو دا درې طریقې بل طریقه هم دا وخلا چې مثلا د ترانسلیشن په واسطه موږ کلای شو په پلان کې انتقال کوو په مودي ډول انتقال کوو بل طریقه یوز ویزرد په واسطه موږ کلای شو چې کوو یوز ویزرد ته ځو مثلا جیومټري ته ځو رن سټرکچر ویزارد تیور شکلونه چې ولته شته مثلا یو څخه استفاده کولای شو جیومټري کې رن سټرکچر ویزارد اوس کله چې تریس ډیزاین کوي ته به تریس ورته انتخابوي که پریم ډیزاین کوي هغه پریم ورته انتخابوي مثلا مختلف شي نه دلته شته د تریس کوم ډولونه دي مثلا مهم ډولونه چې په انجینری کې استعمالېږي ټول دلته شته کوم یو چې ته غواړې ته هغه جوړوای شي او په دې کې هغه کړای شي تغیرات ورکوای شي چې د دې وګدولای مثلا 2 متره دی ټوټل وګدولای هایټ څومره دی اعظمي هایټ په مان برخه کې او همدارنګه ویډ عرض دي څومره دی د 30 کوم ځینې چې جوړیږي دی ویا څومره دو او بل په وګدو څو غلري مثلا په دا وګدو په څو برخو شل شوی دی کله چې مونږ اساسي غور کوو ریپټ ورکوو کنه یو پرې غوي ملي او اساسي ملي یعنی څو متر بعد هغه تو اساسي ملي چولې دي او همدارنګه په عرض باندې په څو برخو شي مثلا دوی وایو ته کوي او کوي وایي ته مثلا کله چې دوی وایي ولا ترستچې کې جوړ کې مختلف شکلونه شته چې د دې ځای څخه موږ شي کولای شو راخواستې شو صحیح اوس په دې ځای کې کچېر ته اوس وګورئ چې هغه وکړي پریم شکل انتخاب کړئ دلته پریم ماډل انتخابو صحیح شو بای پریم لکه دی وایي په ډول چې موږ کوم پریمونه اخلو یا ګریډ پریم چې مثلا د منزل په څیر کوم ګریډ ګډر نه جوړوي یا فلور ګریډ چې جوړوي یعنی یا سلندریکل شکل جوړوي مثلا کوم ځای کې اوسپنه‌ای شکل ډیزاین کیږي یا د بو ټنګي یا د سینور سلندریکل والونه وي د ګودامون د پره چې جوړیږي لکه سیلو د پره چې جوړیږي اته کړای شي په دې جوړ کې یګ د پره بیا تکنیس ورکوي چې مثلا څومره زحمت لري کنکریټ څخه جوړیږي همدارنګه دا کړای شي نیمه سلندریکل جوړ کې 30 درجه ورکې صحیح شو ا دې ټول وګدول ورکې مثلا دا یو جوړو او دا بیا چې کې فایل او سٹارټ فرو ته انتقال کې کوم ځینې دروځي کوردینات کله موږ صفري نقطې نه اوله نقطه شروع کیږي هغه نه د 100 متر ولې لوړ شي خلي د صفحه کې دي کې کوم ځینې د فایل شي موږ هغه صفري نقطې ده درې شي دا نکړای شي مختلف طرفونه وګورئ صحیح شو کوم طرف چې ګورئ دا طرف ته وایي مثلا یوازې ویو دی پر د چې کوم طرفونه وګورئ د دې هغه وګورئ
یا افقي ډول انتقالوي. مثلا د دې افقي پلان کسې مقابله نما څنګ طرف دا طرف او پوسه طرفه یعنی دا کړه اشاره طرف ته موږ شي کو انتقال کو. کبیر ترڅو مثلا پریم انتخابو په پریم کې موږ کړای شو دلته پریم ډول ته انتخاب کو. پریم ډول مثلا دغه پریم انتخابوي کلیک وکړئ او د ټول پلان اندازې به ته معلومه مثلا 15 متره ده په یو طرف او ټوټل 3 منزله ده مثلا 9 متره ایتو ارتفاع ده شو او درګه د بل طرف مثلا 8 متره لري عرض او په دې طرف څو یې لري دا کړای شي کم زیات کې او په دې طرف مثلا 3 منزله مخال او په دې طرف مثلا 2 یې لري. اپلای اوکې ټول پریم جوړ شو او دا بیرته کړای شو صفحې ته شي کو انتقال کو. صحیح شو؟ نور مخته کې څه؟ اوس په دغه پریم کې بل طریقه مونږ کړای شو چې د پریم انتخاب کو ټول اندازې د ورکړې مثلا دغه په وګدو غدي مثلا دې طرف چې ویډ مور کړی دی کنه کس نمبر اف وایز د دې وګدوالي په وګدو څو وي دي او د دې عرض په وګدو څو وي دي دا ارتفاع نه څو منزله ده دی وای په جهت کس هایټ الان هایټ یو منزله ټول ارتفاع به ورکه نه یو منزله ارتفاع نه ده دا دې طرف ته سره دا منزلونو شمیر ده دی کسا دلته مو ټوټل کچېرې کې په یو شای وایي ولرو مونږ درې وایي یو شای ولرو نو هغه دغه فاصله په درې خپل تقسیموي هغه ته اوس رسو چې یوازې یو ته یو کاموي اوس کوي دا مثلا په دې طرف درې وایي لري لکه یو تاک یو دلیز یو بل تاک داسې لاین کوي او دې څلور منزلونه لري او په بل طرف باندې مثلا درې وایي لري اوس رڅو مثلا وګورو چې په دې کې تغیرات راولو کم زیات کو چې دا موږ کلیک وکړو دا ټوټل ارتفاع موږ شل د دوی خپل په درې وشل دا مسوي برخه وشل صحیح شو د دې لپاره چې موږ اوله هغه مثلا اوله یو چې 2 متر دی صحیح شو او د بل هم 2 متر دی بل به څه شي مانځ کې یو 6 متر شو نه نه دم په دروي برخه وشال چې یو 2 متر شو بل شپږ شو او بل 2 متر شو اوس د بل کلیک وکړو د منزلونو څومره ارتفاع ټوټل ارتفاع شو دوی مونږ ته په څلور وشي ځکه څلور شمیر ما کړی په مساوي وشي مونږ یو اول منزل ارتفاع شو 4.2 متر ده مثلا یا 4.3 متر یا 4.2 دویم مثلا 3.8 ده څومره پوت شي نوره دا وته هو شارع وته کنه 15.3 یعنی 2.5 پوت شو نه 2.5 فکر کوم پوت شو کدا به څوک 3.5 به کو 3.25 تاسو څه په څه کې کنه 3.25 زين فکر کوم که سید د خپل بشندر کې نه 15 شمه کړ دا باید شي 15 3.25 د ځکه کار زیات دي
فلټر سره یې تاسې ها 4.2 جمع 3.6 جمع 3.25 ونیم پاتې کېږي بس ونیم ونیم چې پاتې کېږي 3.15 یا به کوم 15 ښکاري صحیح ښه په د بل طرف مثلا چې د مونږ 14.2 ورکړی ده د یوه وایه مثلا شپږ ده د بل شپږ ده د دریځ مثلا چې څه پوت شو 2.2 اپلای څه شو کمل چوکاټ جوړ شو او دا کړای شو انتقال کو دلته د بل چې ده دم باید ډیلیټ وای دلته اوس دغه سه یو زیرو چې مثلا دې ته فاصله ورکړو چې یو زیرو سره نشي صحیح شو صحیح شو